अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ستاسو نوم جی او څه مقصد د پاره غلی لګا بیان؟ زمانوم چې د عابد شوا ایریګیشن کې پی کې صدر یم او مونږ په دې مقصد راغلی یو چې په اسلام آباد کې کومه 25 اکتوبر کومه درنا شی و باغې کې مونږ سره سو مرکزی ګورنمنت معاهده کړی وي او په هغه معاهدو کې زمونږه 25% چې کم تضاد ته او داغه نه علاوه زمونږ اډها کې ریلیف 8 نکاتو باغې کې دا 25% چولو دا د 1 مارچ نه کولو او په هغه باندې صوبایي ګورنمنت اس قسم لا عمل درآمد نه کوي دي ته مونږ ډیره یاد دهانی ورکړه فینانس منسٹر سره به میټینګ وشو او پروینشل کنه فیډرل نه دغه خو فیډرل خو مونږ ته الریډي را لېګلې دا دي ته نوټیفیکیشن پروینشل پروینشنل نه کوي په دغه وجه باندې چې پروینشنل نه کوي په هغه وجه باندې داسې زمون پاتې ده په هغه وجه باندې دا خلک راوته دي وی چې را درنه بجاری دا ایګیګا چې سونه 43 پورې تنظیمونه دي صحیح ده درنه تاسو درنې لراغلي کنه یو احتجاج ریکارډ کوي او بیا بځای مونږ راغلی یو درنیله ځکه چې مشران به اوس فیصله کوي چې دی پاسي او کنه یو تنظیم زنیمه دا 43 تنظیمو فیصله وي چې دی پاسي دن کې دا د مونږ د درنه چې لګه غونته کې کم اخکار انده د بیگانو سره میسټیک په وجه باندې دا جی هغه مس انډرستود دغه شو او غلط میسجونه چلیدلی دا غي په وجه کني درنه چې سبا ته پاتې شي نو سبا بیا خلک ویني چې څونه خلک وي صحیح ده جی ثانک یو سو مچ جی ډیره مهرباني ډیره مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام مطالباتو کې تاسو سم مطالبات اسلام آباد خو تاسو تللی وي د دې څه حاصل وصول نشو دا خو معلوم مطالبات دي ټول دنیا ته پته ده 25% انکریز د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې شوی دی سروس سټرکچر راغی سره واده شوی د منځوري شوی ده خو صوبایي حکومت او خاص کر د خیبر پختونخوا حکومت په دې کې د چل ول کار اخلي او هغه پته نه لګي چې د دوی څه مقصد دی په دې کې چې دا سرکاري ملازمین چې داسې بدحالي کې دوی خوختي په دې دغه باندې په بدحالي باندې د دې په مشکلاتو باندې د دې په تکالیف باندې دوی ته تسکین ملاويږي خوشحاليږي سر د بجټ وجه خو نه ده چې یره دا بجټ چې کم دی هغه کرایسس کې دی ټول ملک کرایسس کې دی کرونا ده دغه وجوهات خو نه دي چې کم معیشت چې کم سلو دی دغه د وجه نه خو بني یره هغه خو مونږ عالم منلې چې کله د دوی خپل هغه انکریزي هغه د لپاره خو بیا بجټ هم ډیر دی د منسټرانو د بیا د غریب سړي د پاره نه د غریب سړي د پاره نه اعلان کې د دې مهنګای دور کې د دې مشکلاتو په دور کې دا سرکاري ملازم دی چې مطلب د هیڅ قسمه وځدس نه کیږي او د مشکلاتو مخامخ ته او دغه یو حکومت ته دغه یو بجټ ټاکاتې دي چې هغه خپل حق غواړي زیاته څه شي نه غواړي چې ګنيره د بل چا په حق ونخلي او هغه څه شي غواړي خپل حق غواړي او هغه متنمل چې کوم وینا شوی داغه وینا چې دین هغه پوره شوی نه د تاسو هغه چې کوم خبره شوی داغه د پر راغلی چې خپل خبره پوره کړي بالکل صرف هم دا خبره ده صرف نوټیفیکیشن جاری کول دي کوم چې د وفاقي حکومت د دوی ته کلیر کټ انسټرکشنز دي چې تاسو مطلب دا اوکې کنه د اگر ختم هم شو کنه چې کوم هغه شیخ رشید راغلی او دغه راغلی او درنه و شیخ رشید دا ټولو دا وعده وکړه چې مرکز کې موږ اعلان وکړو صبح ته موږ انټیمیشن کړی هغه نه پس به تاسو صبح نوټیفیکیشن جاری کړي خو دا اوسه پورې صبح هغه باندې سمالونه کوي وعده خلافي وکړه دلته سر مولید چې یره د بیوه خزو راغلي دي کونډه خزم راغلي دي هغه خپل حقوق غواړي په دې کې نو دا کنکلود دي دا سرکاري ملازمینو دغه دي پروګرام چې کوم سٹارټ شوی دا ټول ګورنمنت امپلایز دي دا سرکاري ملازمین دي کې نور څوک نشته مقصد لکه د کم سرکاري ملازمینو چې کم کونډې زنانه دي هغه راغلي دي خپل حقوق دغه او زنانه به کوم راغلي دي چې بالکل دغه کسانو ملازمینو بیوا به حق تلفی ده کنه حق تلفی چې د پنشنیانو دغه دی بیوا خصي دي هغه راغلي دي ځکه دا هم حق ده ٹھیک شو جی ډیره مننه ډیره شکریا جی ثانک یو سو شرم مقام دی چې موږ بلوچستان ته ورسوځي
او د خیبر پښتونخوا ځانګړا ولادیمیر یادګاري ځان د ټول غواړي ورا بالکل باندې ترونه د نورو تمه فضل غفار السلام علیکم جی وعلیکم سلام دلته راغونډې څه مقصد دی جی دلته مقصد په دې مقصد راغونډ شوی وو چې موږ څخه د واتو میاشتو نه ګورنمنت پاکستان دا وعده کړې وه چې ستاسو به موږ 25% تنخواه زیاتو هغې اسلام آباد ته چې تاسو تللی او موږ اسلام آباد ته تللي وو یو ځل نه چې دوه ځله تللي وو درنم کړې وه د هغې وفاقي وزیران موږ څخه دغه وکړلو چې موږ به ستاسو مطالبې منو موږ به تاسو څخه ودرېږو هغه یو ټرن بیا وشو هغې نه وروستو شو بهرحال بیا اوس دا چې تاریخ ټاکل شوی وه بیګا پکې غلط دغه شوی و چې درنه منتوي شوله نو په دغه وجه خلک واپس شه د لارو نه بل کم راغلي دي نو اوس موږ بیا دوباره میسیجونه وکړل خلک به په ډېر جوش او جذبې څخه راځي انشاءالله سبا پورې به خلک ډېر راځي موږ د دې ځای نه به هله ځو چې څو پورې موږ نوټیفیکیشن نیوړلي او موږ په دې اسمبلی کې چې ناست دي د دوی دپاره هر څه شته خو د سرکاري ملازم او د مزدور دپاره هېڅ هم نشته دی مهرباني دې وکړي مهرباني دې وکړي زموږ په حال د رحم وکړي کو نه وي موږ به لاشونه به د دې ځای نه اوچتئ موږ به هله د دې ځای نه ځو موږ د دې نه نه یېرېږو موږ وفاقي حکومت 25% ومنله او صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا نه مني چې دا په خزانه بوج دی نو ته د دغه حکومت حصې وزیر اعلی نو ته بیا ولې نه منې چې وزیر اعظم دې ومنله ته بیا ولې نه منې او د هغې پورې به موږ تحریک چلو د هغې پورې به موږ په دلته ناست یو چې څو پورې زموږ مسلې نه حل شوي زموږ 25% تنخواه نه زیاته شوي موږ چرته هم نه ځو ډېره مهرباني صحیح ده جی تھینک یو سو مچ چې موږ ټول راغونډي او د خپلو بچو لپاره راغونډي ګمان نو پښتانه یار قسم دې شاه خبره ته کوم چې رور درور نه مرلولي چې رور ټولي کپینولي تاسو په کوي کپینه کې یار زمونږ د سپیریټ ډیلون کې شوی د پدې صوبه کې خو موږ غریبان یو په موږ باندې اسلام آباد کې ایکسپایر شیلنګ وکړو سمو راغلی وکړو اوس هم زما ملګري پراته دي علاجونه کوي د پیټرو بیمار ځان په ستړي کوم نه زمون په وړاندې د بلوچستان د ملازمینو درنا یو زنده ثبوت پروت دی زنده هغوی دلته خپل میسج هم کنوی کوي روډونه هم بندوي لګېدلی چې هغه افسر وي د هغه ماته خلافي نشي کولی خو که د حکومت موږ سره کومې لوبې کوي زه ورته زیم د خیر چې کم ځای کې پیسې پرتې دي منسټر صاحب تا مې ورته په میټینګ کې وویل او زما څه ملګري به د دوی ګواه وي چې زمونږ د ایسي صدر پاکستان کې شوی و نن زمونږ لپاره د شرم مقام دی چې موږ بلوچستان ته روډ پروت دی او د خیبر پښتونخوا ځانګړا ولادیمیر یادګاري ځان د ټول غواړي ورا بالکل باندې ترونه د دغه روټ ته